بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی زما ګران خوږ ملګرو، چرته چې وای ښاد او آباد اوسئ. نن تازه خبرونو سره، حالانکه اتوار ورځ ده او نن هم ډېر ګرم خبرونه یو خو افغانانو حوالې سره یقینا چې پاک افغان ریلیشن هم دی ورکي ورسره د کې ډېر تازه معلومات هم راغلي دي او زیاتره افغانانو انکار له وجې پاکستان حکومت په کم ستونزو سره مخ شوی دی. بل خوا الیمین ګنډپور خلاف لرکولو، یعنی سی ام کرسۍ نه لرکولو، د وزیرالله کرسۍ لرکولو نه کوششونه ولې دي، ولې روان دي؟ آیا د افغان په حوالې سره هغې کم سټینډ دی یا په ولاړ دی؟ هغه وجه خو نه ده. دې سره پی ټي آی کې نور هم خپل منځ کې اختلافات ډېر کول کر راغلي دي او بل باندې الزامونه کرپشن صورتحال څه دی. او دې وخت کې افغانستان چې کوم په خیبر پښتونخوا کې د ای سی سی کارډ هولډر څومره ډیټا کلیکټ شوي ده، څومره کسان دي او دې سره نن څومره کسان لا دي تر اوسه پورې څومره صورتحال دی. پنجاب، سند او همدغه شانتې د خیبر پښتونخوا ټول صورتحال باندې تازه معلوماتو سره راځو. خو بیا تاسو نه او ملګرو نه ریکویسټ دی چې کوم ملګرو نه سبسکرایب کړی، د مینې اظهار نه وي کړی، نو ورته سبسکرپشن او د لایک یا شیرینګ کمنټس سره چې کوئ نو موږ هغه باندې تاسو سره ډېر تر جوابونه یا هغه چې کوم ته پته لګي نو هغه هم کېږي او بل موږ ته حوصله افزایي میلاویږي. نو راځو ډېر ټایم نه اخلم، ول خو راځو په د نورو خبرونو سره یو خو د خیبر پښتونخوا نه تقریبا 1,60,000 ای سی سی کارډ چې کوم ریکارډ دی هغه کلیکټ شوی دی تر اوسه پورې. او دغه 1,60,000 ای سی سی کارډ حوالې سره خیبر پښتونخوا حکومت چې څنګه الیمین ګنډپور تر اوسه پورې په دې هغه باندې ولاړ دی. هغه وایي چې دوی سره خبرې وشي، رضاکارانه طور باندې د یو پس لاړ شي، هغه سختي یا هغه د ونه کړی شي. خو بیا بار خبرونه راتلل چې هغه باندې وزیرالله ځینې خبرو باندې نوټس هم اخیستی دی چې هغه باقاعده هلته چې کوم ایډمنسټریشن دی هغه نه تپوس هم کړی دی چې ما هدایتو به وجود شکایتونه راغلي دي چې ځینې افغانانو سره زبردستي یا دغه شانتې هغه شوي ده. خو په هغه حوالې سره یا تفصیل نه دی راغلی چې هغه مخکې څه راغلي دي، خو الیمین ګنډپور دغه خبره مخې ته راغلې ده. او بل په خیبر پښتونخوا کې الیمین ګنډپور خلاف ډېر سخت یو هغه روان دی، کمپین روان دی، خپل منځ کې اختلافات کول کر روان دي او دغه خبرونه راځي چې الیمین ګنډپور د وزیرالله کرسۍ نه لرې کېږي او لرې کولو کوشش روان دی. او په دغه شا کې تاسو ولیدلي وي چې څه هغه انټرویو ورکړې وه، هغه د بیانونو وجې نه هغه خلاف پارټۍ کلکر سامنے راغلي ده. او بیا جنید اکبر چې د صوبایي صدر ده د پی ټي آی هغه هم هغه خلاف باقاعده کلکر سامنے راغلی دی. داسې نور دی تیمور جګړه باندې چې کوم کرپشن دی، ډیپټي سپیکر باندې دی، سپیکر باندې دی، دغه شانتې نورو کسانو باندې تحریک انصاف په خپل منځ کې د کرپشن هغه چې کوم دی هغه ډېر لوی پیمانې باندې کرپشن کیسونه مخې ته راغلي دي. او دغه حوالې سره یو کمپین روان شوی دی چې الیمین ګنډپور د کرسۍ نه لرې کړی شي. آیا اوس دې شا باندې دا خو ویشلی دی چې چونکه الیمین ګنډپور یو قسم اسټیبلیشمنټ ته، سټیټ ته، حکومت ته یو قسم لکه وفاقي حکومت ته یو قسم دیوار ودرېدو چې زه په دې افغان کې سی عمل کې نه یم در سره او بلکې هغه خپلې صوبې کې لکه کلکر اعلان چې ما صوبې نه به زبردستی اقدام نه کېږي، نو دا وجه خو نشي کېدی. د هغه باندې هم خبرې روانې ګنګوسې روانې دي چې اسټیبلیشمنټ اوس نه غواړي. بل طرف ته دا خبرې هم کېږي چې الیمین ګنډپور د اسټیبلیشمنټ کس دی. اوس د ځای کې متنازع روان دي، خو دغه ایشوز چې کوم دی هم نظر دی چې د افغان ایشوز باندې الیمین ګنډپور ته ډېر پرابلمز مخې ته راغلي دي. اوس کېږي به څه، افغان سره به کېږي څه په دې سچویشن پوه هم او دغه ای سی سی کارډ یا د پېښور کې څه کېږي. خو په دې نه مخکې پنجاب کې نن چې کوم مختلفو اټاک یو ځای بل ځای اورل پنجاب چې کوم هغه دی نو داسې نه ویل کېږي چې نن چې کوم سرکاري ډیټا ده 2,202 کسان هغې وایي چې دا کیمپونو ته چې کوم ځای کې کیمپونه رسولي شوي دي دې ته رسولي شوي دي. او نن امیګریشن چې کوم دی امیګریشن ډپارټمنټ دی تورخم باندې هغه نه کومه ډیټا راغلې ده د 1 اپریل نه تر ورځې پورې 6 اپریل پورې، نو هغه 6,200 نفر نفوس چې کوم دی هغه
ډیپورټ شوي دي. اوس د کې رضاکارانه هم وي چې کوم بوتلي دي هغه به هم وي، خو دغه تاسو ته مې تفصیل درکړل که ډېر کم پروسس باندې ډېر سلو پروسس مې روان دي. بل طرف ته وزیر داخله نه هم اهم خبردار راغلی دی چې زور زبردستی به نه کېږي. لکه کم خبرونه اوچت شوي وو، مختلف اوازونه اوچت شوي وو پنجاب حوالې سره. نو اوس وزیر الله د تاسو سره زه ولاګ ریکارډ کوم، نو دې نه مخکې یوه شپه مخکې موږ خبر په جوړو، نو وزیر داخله طرف نه دغه یو بیان مخې ته راغلی چې زور زبردستی نه کول پکار دي. اوس دغه حکومت سلو پروسس یا څه ټیکټس دی یا تیاری نشته یا څه عمل روان دي، په هغه باندې خبره کوو. خو چې کوم خیبر پښتونخوا دی په دې باندې به راشو چې دې ځای کې 1,50,000 ICC کارډ هولډر چې کوم ډیټا راغلی ده او دو باندې دا صوبایي حکومت طرف نه چې کوم د وزیر الله خبره ده هغې طرف نه خو دغه هدایت جاري شوي دي چې دو سره د نرمي طریقې سره واپسي عمل کې دا پروسس مکمل کړی شي او سختی دی ورسره ونه کړی شي. د کې ډېرو کسانو لکه خپل کورونه آباد کړي دي، خپل ځایونه ولې چې ډېر وخت مودې نه دلته پاتې کېده، نو یا چا په نوم باندې یا رشتهدارانې شوي یا ودونه شوي دي یا بل ذریعې باندې، نو هغو کسانو ته خو یقینا پرابلم دی، نو هغې خو ورته هم نشي. دې سره سره دغه باندې چې کوم حکومت پالیسي ده، اوس د وفاقي حکومت پالیسي هم داسې معلومیږي چې نن رخصتي ختم شي، سبا په دې باندې وزیر داخله کې یو اهم غونډه هم طلب کړی شوې ده چې دغه اهم غونډه کې خاص کر په دغه ایشوز باندې به خبره کیږي چې مخکې له عمل څه وټاکو. خو د کې چې کوم ریپورټس دي، ریپورټس په جمع کیږي مختلف ادارو طرف نه چې دی وخت کې افغانانو سروې چې کومه شوې ده، موسټلی افغانان، زیاتره افغانانو دغه چې کوم د ځکه بقاعده یو مودې رسنه خپل کاروبارونه اربو روپو کاروبارونه جایدادونه یا نور حساب کتاب دی، نو هغه انکار کړی دی. هغه ویل چې موږ اوس دې صورت کې پاکستان په نشو پرېښودی او نه دومره زر پرېښودی شو. نو دغه انکار ریپورټونه هم شامل دي. کوم ذرایع سره زموږ خبرې وشوې هغه به اوس سبا چې کوم وزیر داخله میټینګ کیږي په دغه کې ایشای کیږي. نو اوس د دې لپاره پلانینګ چې کوم وو چې یاره دا به د میاشت کې دننه دا پروسس 8,80,000 کسانو ډیټا تیار شوی چې دا به وباسو. خو اوس دغه کې ورته پاکستان ته ډېر غټ پرابلم مخې ته راغلی دي، نو یقینا چې دغه پروسس چې کوم دی هغه شانتې مخکې نشي تللی. ګو کې هغه شانتې چې کوم خطرات وو هغه الحمدلله هغه شانتې سختي، هغه شانتې پکړ دکړ، هغه شانتې شور شرابه هغه نشته. بیا هم لږ ځایونه اخوا دیخوا چې کوم عملیات کیږي یا وینا کیږي یا یو ټینشن جوړ دی، نو هغه خو دی هغه دپاره یقینا چې موږ هم پریشان یو چې الله دې وکړي چې دا خیر خیرت سره دا معامله یو طرف ته لاړه شي. خو دې وخت کې چې کوم صورتحال دی هغه یقینا چې یو پیچیده دی او نو پیور کارډ ملګرو ته دغه خواست دی چې تاسو خو لا هېڅ ټینشن مه اخلئ، فی الحال خو د یو پروسس تاسو ګورئ چې دې کیږي څه. هغه نه پس د پیور کارډ خبره، دا پیور کارډ خبرې باندې په ډېر وخت ولګي او ډېر ولګي. د پیور کارډ ملګرو ته لا فی الحال هېڅ نشته، خو غیر قانوني خو بالکل هغه دي او باندې څوک خبره نشي کولی. خو چې ICC کارډ والا دي دغه پرابلم چې کوم دی دغه هم تاسو ګورئ چې شپږ ورځې نه نشي، خو هغه شانتې عملیات نشته او که ډیټا تاسو ګورئ هغه شانتې نشته. نو اوس چې کوم په دې باندې انکار دی په هغه باندې هم یقینا چې حکومت په صلاح عمل ټکي. بل طرف ته چې کوم پښتونخوا کې د یو بدلون خبره روانه ده، د علي امین ګنډپور خلاف کمپین روان ده، دا ډېر زیات خطرناک دی. اوس پته لګي چې د علي امین ګنډپور په شا د چا د وجې نه دومره هغه پریشر راوړو، ولې چې علي امین ګنډپور واحد وزیر اعلی دی چې هغه که تاسو ګورئ د بلوچستان د پنجاب د نور وزیرګانو بقاعده په دې وفاق فیصلې باندې امین کړي، واحد علي امین ګنډپور په دې ولاړ دی. نو اوس ګورو به مخ ته چې علي امین ګنډپور سوره پورې کامیابیږي یا بل خوا وفاقي حکومت دغه پروسس سرته څنګه رسوي. خو پریشر کې انتهایی زیات دی. مونږ ته چې کوم اطلاعات راځي په دغه ایشوز باندې یو خو انټرنیشنلی چې کوم تاسو ته شیر کړي مو چې هغې دباو هم دی، بل طرف ته دغه پروسس باندې یقینا سرته رسولو ته ډېر غټ هنډ لري. او افغانستان خبرونه هم ډېر زیات دي، خو چونکې وخت اوس کم دی ولې چې افغانستان کې هم
ډېر غټ بدلون روان دی. افغانستان طالبان چې کوم دی امریکا سره کوم ډیلینګ دی هغه خبرونه بیا چې کوم د هوایي ډګر خبره کیږي د هغې ورکولو خبره کیږي هلته د امبیسي جوړولو خبره کیږي هغې هم خپل حکومت سټیبلیټي طرف ته یا بل طرف ته بوتلو او دې سره چې کوم افغانان ورځي هغه دپاره هغو څه تیاری نه دي. په دې باندې به بیا تاسو سره راځم خو فلحال دپاره دومره او دعاګانو کې مې یاد ساتئ.